سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په دغه څو ورځو کې دوه داسې ملګرو ما سره اړیکه ونیوله چې د دوی بچو د دوی میرمن په ایران کې ول او دوی ویزې اخیستې او په څو ورځو کې د دوی ټیکټ او دوی به دلته فرانسې ته راتلل. خو دغه دوه ملګرو دې لپاره اړیکه نیولې وه چې موږ د خپلو ملګرو سره اوسېږو، موږ کور نه لرو. په څو ورځو کې زمونږ بچي دلته راځي، زمونږ فامیلونه دلته راځي. موږ څنګه کولی شو چې په یو هفته کې 5-6 ورځو کې موږ کور واخلو، دولتي کور واخلو، سوسیال کور واخلو، ځای واخلو، یا داسې ځای واخلو چې موږ زمونږ بچي دلته راځي، موږ خپل بچي هلته ورولو او هلته وساتو څه وخت لپاره. نو خیر، هغوی ته خو ما څه نه څه معلومات ورکړل، څه لا څه لارښوونه مې ورته وکړله. خو غوښتل مې دا ډېره مهمه موضوع وه چې زه تاسو سره په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړم. ګورئ ملګرو، دا ډېره ښه خبره. تاسو خپل بچي، خپل میرمن دلته راولئ، بچي دلته راولئ، تر څو ښه آینده یې جوړه شي. تاسو دلته خپل بچي راولئ، ژوند ورته جوړ کړئ، د دوی آینده به دلته جوړه شي. دا ډېره ښه خبره ده. خو که چېرې تاسو خپل کور نه لرئ، خپل یو کار نه لرئ، سیدي کونډخه نه لرئ، ستاسو ژوند صحیح برابر نه وي او دې کې تاسو خپل بچي، خپل میرمن هم راولئ، نو تاسو ته به ډېر مشکلات جوړ شي، ستاسو بچو ته به ډېر مشکلات جوړ شي. ښه خبره دا ده که هر څوک دا پلان لري چې خپل بچي راولي، اول تاسو کم سے کم اول تاسو کور باید ولرئ، ځای ولرئ. ځکه دې دپاره زه په هره ویډیو کې تاسو ته وایم چې تاسو د سوسیال کور ته لاړ شئ، تاسو دولتي سیستم کې داخل شئ، تر څو هر کله چې تاسو بچي، تاسو میرمن راځي، تاسو به دولت د هغوی مطابق تاسو ته کور درکوي. مثال یو کس دی، هغه اوس په سټوډیو کې اوسېږي، د یو اتاق کور کې اوسېږي، خو که د بچي راځي، د 3-4 بچي لري، د هغې مطابق به درته دولت کور ورکوي. اوس یو کس د ملګرو سره اوسېږي او د بچي راځي، نو دی به څه کوي؟ بچي به چېرته ولي؟ په یو هفته 10 ورځو کې خو کور نه کېږي چې تا ته دولت یا سوسیال کور درکړي. ګورئ ملګرو، تاسو هغه ملګري چې دوی دغسې پلان لري چې خپل بچي راولي، تاسو کوشش وکړئ چې اول خو دولتي سیستم ته داخل شئ. تاسو باید خپل ځای ولرئ، خپل کور ولرئ. هغې نه بعد باید تاسو یو مستقل کار ولرئ، سیدي کونډخه ولرئ، ځکه ستاسو بچي راځي، ستاسو میرمن راځي، په تاسو باندې غټه ذمهواري راځي. دا داسې وړې خبرې نه چې زه به خپل بچي راولم ته در په در ګرځوم. ډېر داسې ملګري زه پېژنم چې دوی خپل بچي راوستلي، هفته په یو هوټل کې، 2 ورځې په بل هوټل کې، 10 ورځې په بل هوټل کې، در په در باندې بچو ته هم مشکلاتي، میرمن ته هم مشکلاتي، ده ته هم مشکلاتي. نو که تاسو د دې ټولې بخښنه غواړم، د دې ټولې ویډیو مقصد دا و که چېرې تاسو وایئ چې خپل بچي راولئ، تاسو څه پلان لرئ، تاسو کوشش وکړئ چې اول خپل کور پیدا کړئ، خپل ځای پیدا کړئ، بیا دویم خپل کار پیدا کړئ، سیدي کونډخه پیدا کړئ. هغې نه بس خپلو بچو ته، خپله میرمن ته د ویزه دپاره دومان وکړئ، بیا یې دلته راولئ، تر څو هغو دپاره اسانتیا وي، ستا دپاره اسانتیا وي. نو دغسې مشکلات سره به تاسو نه مخکې کوئ. دغه 2 ورونه ډېر زیات په تشویش کې وه او دا سخته خبره هم ده چې هفته بعد ستا بچي راځي او ته خپل ځای نه لري، ته به یې چېرته ولې؟ څومره وخته پورې به ته ورته هوټل ونیسي، هوټل کې به یې وساتې. نو دغسې مشکلاتو نه بچ کېدو دپاره ښه خبره دا ده چې تاسو که داسې پلان تاسو لرئ، تاسو اول خپل کور پیدا کړئ. که خپل کور نه لرئ، تاسو لاړ شئ دولتي سیستم کې ځان داخل کړئ، تر څو خپل کور والئ او بچي چې هر کله ستاسو راشي، تاسو یو ځای ولرئ او هلته یې بوځئ. نو دغسې مشکلاتو نه ځان اوس نه وژغورئ، پلانینګ ورته وکئ، آمادګي ورته ونیسئ. دا په داسې نه کېږي چې تاسو ورته اپلای وکړئ او دلته خپله ورته آماده نه یئ. نو ملګرو، دې دپاره مې غوښتل چې تاسو سره دغه یو څو خبرې شریکې کړم. که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ، خپلې پوښتنې دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته جواب در کوم. مننه، په مخه مو ښه.